سوک چی دا عرش دا پاس رب نمانی د پاک اللہ بالکل ادب نمانی د جہم لار بند رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي بعض اهل بدع اغي وای خخکارا سوشل میډیا باندې لګیاري وای کڅوک دا عقیده ساتي چې الله د عرش ته پاسره دا سړی کافر دی پتا وتا ترخانی کې لیکلي دي نو چې دا کافری و دا ایمو دي ته اوس کافران وي استاد قول مطابق دي ته کفار وي نعوذ بالله تعالی من ذلک کبرت کلمه تخرج من افواههم ډیره غټه خبره ده چې وړو وړو خلو نه راوځي وایي ته دا خبره کې چې څوک د عقیده ساتي چې الله بره دی کافر دی نعوذ بالله بیا دا امامان غټ غټ امامان دي ته به کافر وي ته لہذا زمانو خپل الله وپېژنئ د دې خلکو په خبرو کې چرته مرانه شي ګوره دا الله زمونږ نه ورکوي او قسم په الله نه تحریه تلارک ولا وهلي اسی تاسو ته تپوس کوم که چرته یو غیر مسلمه اگر اسلام راوړی موږ نه خپل الله تپوسو کې چې تاسو موږ ته خپل الله تعارف وکړي موږ به ورته څه ویو که موږ ورته داسې ویو چې الله نه بره دی نه ښکته دی نه مخې ته دی نه شاته دی نه ګس طرف ته نه ښی طرف ته نه داخل په عالم نه خارج د عالم نه متصل په عالم نه منفصل عالم نه هغه به څه وایي داسې الله خو زه نه منم اسی په ایمان یې داسې به وایي که نه به وایي دا خو ته نه ماته نشت شیخ نشت دا خو نشت دې ته خو نشت وایي اسی په ایمان یې داسې به وایي که نه به وایي موږ به خپل الله تعارف ورته داسې کوو موږ به ورته خپل الله تعارف دا کوو چې زموږ الله د عرش ته پاسه مستوي دی برابر دی نور کیفیت یې موږ ته معلوم ځکه نه دی چې موږ نه لیدلی نو چې نه مې دی لیدلی نو زه ولې پکې خبرې کوم ولا تقف ما لیس لک به علم پاڅه پسې مزه چې تاله په علم نه وي زه حیران یم هغه خلکو ته چې په خبرو کې ګوتې وایي چې د کومو خبرو الله نه ذکر نه یې کړی نه رسول ذکر کړی دی نه مخکنو ائمو ذکر کړی علماو ذکر کړی دی بدناقه پکې خبرې کې او خلکو له شکوک او شبهات ورکې کله وایي یاره جي وایي دا خو مخلوق سره الله مشابه کي فلان او ډینګ وغیره ستا ذهن ګنده دی چا چې ذهن ګنده یې داسې خبرې کوي مؤمن سړي ذهن هغه صفای مؤمن سړي عقیده او ایمان بسي الذین یؤمنون بالغیب مؤمنان خو آخر دی چې په غیب باندې ایمان لري نو چې کله ماته د عرش کیفیت او هغې باندې استوا د دې کیفیت معلومه ده خو ایمان بالغیب نشه د ایمان بالغیب نشه د ایمان بالغیب دی څه شی موږ مخکې جمعه کې بیان کړو چې یاره جي د دې عرش نقشه مقشه جوړول دا ښه کار نه ځکه دا نه الله ویلي نه رسول دي نه صاحبانو پکې ویلي دي یاره جي وایي نبي صلی الله علیه وسلم چې د مرګ نقشه ایستلې وایي د مرګ نو نبي ایستلې و د مرګ نقشه نو د عرش نقشه ایستلې ده د عرش نقشه ایستلې ده د عرش نقشه چې وباسي هغه سړی به وباسي چې چاته وحی کیږي او تاته وحی کیږي نه وحی کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم غیب دا خاصه د الله ده د بعضې مغیبات خبر که الله خپل نبي ته ورکوي نو په وحی وله ورکړی دی دا وحی څه تعلق ساتي قیاساتو څه تعلق نه ساتي چې ته پې قیاسونه کوې چې ولې نبي چې د مرګ نقشه نه وه ایستلې بیا خو په تا باندې دا هم لازمیږي بله ورځ به سیبه بیت المعمور چې کوم په اوم اسمان کې کعبه ده د هغې نقشه به موږ باسي چې دونه ستنې دي او داسې چت دی او داسې کړکۍ دي وغیره بیا به دا وباسي که نه ولې هغه خو هم نبي بیا د مرګ نقشه ایستلې ده که نه په هغې باندې به دغه قیاس هم کې بیا به تا دپاره دا هم جایزي چې د سدرة المنتها د هغې نقشې وباسي ماله بیا دا نقشه ایستل به جایز دي د سدرة المنتها یا د بیت المعمور د بیت المعمور چې کومه کعبه ده هلته بره بیت المعمور کعبه ده هلته د هغې نقشه چې څوک وباسي دا به صحیح وي اسی تاسو نه تپوس کوم دا به صحیح وي په ایمان یې وی بیت المعمور چا لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی که نه موږ ته نقشه بیان کړې ده نه صرف دو قونه راته ویلي دي د علي بن ابي طالب په روایت کې راغلي دي چې و دا په اوم اسمان کې یو دغه د بیت د الله کور دی او هغې ته 80 ملایک هره ورځ داخلیږي او قیامته پورې نمبر نه راځي دقونه بیان یې کړی نورې ما ته دا نه دي ویلي چې بیت المعمور د هغې دومره ستنې دومرې کړکۍ داسې چت او داسې فلان داسې فلان دا ویلي نه نو که اوس زره هلکه مو زه نقشه وباسم چې په دې کې زر دغه ستنې دي پکې او 2000 پکې کړکۍ دا به جایز وي ماله دا به دروغ نه وي ولې ما لیدلې نه ده نو او که زه ویم چې هر پیغمبر چې د مرګ نقشه ایستلې ده نو هغه چې د مرګ نقشه ایستلې خو هغه ایستلې تا خو نه ایستلې که نه هغه ته خو وحي شوي وه که نه نو د دې ماته څه علم دی یا د سدرة المنتها نقشه چې کومه بیلې ونه ده چې هغه زه وباسم چې داسې تنه ده او داسې پاڼې صرف دومره موږ ته بیان شوی چې نبي راته ویلي دي چې د هغې د اتي د غوږ عمره د غوږ په شان ته د اتي د غوږ په شان ته د هغې پاڼې دي
او د هجر علاقه کمی چاټي منګي دي بشانته دانی دي د سرو زرو ملخان په بڑے دل دغه په بیان کړي نور دانی دی ویلي چې تانه دومره میټر را او څنګه دومره میټر دي دا بیان کړي نه کدا نقشه زو صبح سم دا بجایزي نه لکه الله نه ير پکار دا ولا تقف ما ليس لك به علم دا ایمان بالغیب وای څه تبیا لہذا دا عقیده ساتي دا وضاحت په تدبیر لپاره وکړو چې چرته سو کوم عقیده خراب نه کی قسم بالله دهریت تلار کولا وای دا خلق صلى الله عليه وسلم